قدرمن اوریدونکو سلامونه، نیک هیلې او احترامات مې ومنئ. رب دې وکړي چې د روغتیا له شتمنۍ څخه برخمن وئ. سعید جواد یم او د نیکه ناول له اوومې برخې سره ستاسې ملتیا کوم. تیر کې تاسې په 6مه برخه کې واورېدل چې ګرګین میرویس خان د وسلو د اخیستلو په تور ونیوه او بیا جلسې پریکړه وکړه چې دی باید اصفهان ته ولېږدول شي. ځایي چې کیسه تر کومه ځایه ځي دا نو د ناول په 8مه برخه کې پرې پوهېږو. اوږده زیرزمیني له چیغو، نارو او زګیرویو ډکه وه. دواړو خواوو ته اوسپنیزې پنجرې ولاړې وې. تر پنجرو ورهاخوا بندیان پراته ول. میرویس خان پنجرې ته ور وښویېد. د پنجرو په پای کې پراخ ځای ښکارېده. په دیوالونو کې غټې شمعې بلې وې. له میخونو پر ډکې څوکۍ یو ځوان تړل شوی و. ځوان چیغې وهلې. تر پایڅو یې سرې وینې روانې وې. بل تن یو بوډا ته ولاړ و. نوکان یې ترې ایستل. له چته د دار حلقې را ځوړندې وې. د زندان ډبله دروازه وچونګېده. رڼا راغله. په زینو کې یو چا چیغه کړه: میرویس خان! میرویس خان د زندان د مشر غږ وپېژاند. د زندان مشر راغی. یو ساتونکي په بیړه کیلي راوویسته. پنجره یې خلاصه کړه. د زندان مشر وویل: میرویس خانه، وبخه، د احمقان ستا په قدر څه پوهېږي؟ میرویس خان ولاړ شو. د زندان له مشر سره پر زینو وخوت. لنډ را وګرځېد. د زندان یو ساتونکي ور خلاص کړ. په وړه کوټه کې د پوزیو کټ، بالښت او د وړوکي لرګین خیرن میز پر سر بله شمع ښکارېدله. د زندان مشر وویل: په ټول زندان کې تر دې ښه ځای نه لرو. میرویس خان پر کټ کېناست. د زندان مشر ته یې وکتل. هغه د ده په ګوتو کې د سرو زرو ګوتمۍ ته کتل. د زندان مشر وویل: ستا راکړي سوغاتونه نشم هېرولی، خو همدا مې په وس پوره ده. ډوډۍ او د اوداسه اوبه به مو پر وخت راځي. میرویس خان مننه ترې وکړه. له خپلې ګوتې یې ګوتمۍ راوویسته. د زندان مشر لاس ور وغځاوه. خو میرویس خان خپل موټ ټینګ کړ. ویې ویل: وژني مې؟ د زندان مشر د کوټې دروازه پورې کړه. ورو یې وویل: نه، اصفهان ته دې بندي لیږي، خو فکر مه خرابوه. هلته مې ځینې ملګري شته. بس مازې یو څه لاس ورته نیسه. هرې خبرې ته دې ولاړ دي. میرویس خان خپلې ګوتې خلاصې کړې. د زندان مشر په بیړه ګوتمۍ ور واخیسته. په ځیر یې ورته وکتل. په سرو زرو کې غټه پیروزه ټومبلې وه. میرویس خان وویل: یو بل کار به هم راته کوي. د زندان مشر وخندل. سمه ده، خو لږ مصرف لري. غواړم چې له ورور سره ووینم. درب شو. پر چت لوېدلي لرګي وچونګېدل. د شمعې سره لمبه ولړزېده. د میرویس خان په سترګو کې اوښکې ورغړېدې. ورو یې وویل: آهنګرو؟ هو. توپ ته یې وتاړه. میرویس خان خپله شونډه په غاښونو کې ټینګه کړه. په 4مه ورځ د میرویس خان ورور یحیی خان زندان ته راغی. ویل یې چې له ځینو قومي مشرانو سره مې خبرې وکړې. ستا د ازادولو لپاره مو 400 سپاره او 1000 پلي کسان پر جنګي کلا حملې ته تیار کړي دي. خو میرویس خان له دې کاره منع کړ. وی ویل چې دا ځان وژنه ده. جنګي کلا په 1400 کسانو نه نیول کېږي. میرویس خان خپل ورور زغم او حوصلې ته راوباله. وی ویل چې اوس کمزوري یو، د حملې وخت نه دی. وروسته یې خپل ورور ته ور یاده کړه چې
د آهنګر د کور مصارف پر غاړه واخلي او د راتلونکي لپاره وسلې ذخیره کړي. دا هم وویل چې پر کور او تجارت پام کوه. دوی اوږدې خبرې وکړې. یحیی خان خپل ورور ته یوه کڅوړه ورکړه او په ډکو سترګو له زندانه ووت. ګرګین پوهېده چې د ورځې لخوا له جنګي کلا د میرویس خان ایستل خطرناکه ده. یوه شپه څو کسان راغلل. د میرویس خان لاسونه یې ور وتړل او له زندانه یې واویست. د باندې په 4 اسونو پسې تړل شوي سرپټې بګۍ ولاړه وه. میرویس خان په بګۍ کې کېناست. د 4 اسونو پښې وخوځېدې. شاته 6 سپاره پسې روان شول. بګۍ له ښاره ووته. د جنګي کلا په برجونو کې رڼاوې ښکارېدلې. پورته راڼه ستوري ولاړ ول. یو وخت د بګۍ د څرخونو غنجا ودرېده. میرویس خان سترګې رڼې کړې. سپېدې چاودلې وې. میرویس خان د یوه سړي په اشاره له بګۍ ښکته شو. د شګو په ټیټو غونډیو کې په لسګونو پوځیانو خان اسونه او کچرې ولاړ ول. میرویس خان د یوه پوځي په اشاره یوې بلې سرلوڅې بګۍ ته ور وخوت. شیبه وروسته کاروان حرکت وکړ. نری باد چلیده. شګې پستې وې. د اوښانو اسونو د کچرو د پښو دربا نښته. کله کله به یو اس وشڼېد. اوښ به غړمبارې کړي. کاروان په 18مه شپه اصفهان ته ورسېد. تیاره وه. میرویس خان له رڼا وپوهېد چې اصفهان تر کندهاره لوی ښار دی. میرویس خان یې د ښار عمومي زندان ته بوت. د زندان هسک دیوالونه له ډبرو جوړ وو. په برجونو کې مشالونه بل ول. په هر برج کې 2 وسلوال ښکارېدل. میرویس خان یې یوې وړې کوټې ته بوت. کوټه هسکه وه. پورته په ډبرو کې یوه وړه دریڅه ښکارېدله. په دریڅه کې پڼ سیخان ولاړ ول. د میرویس خان سر درد کاوه. اوږده مزل بېسیکه کړی و. تر یو څه وخته ویښ و. وروسته خوب یوړ. یو وخت یې سترګې رڼې کړې. له دریڅې ژېړې وړانګې رالوېدلې وې. په وړانګو کې د خاورو وړې زرې ګرځېدې. د کوټې د اوسپنیزې درنې دروازې غنجا وخته. میرویس خان په بیړه ور وکتل. یو څوک راغی. توره چایجوشه، ګیلاس او وچه ډوډۍ پر ځمکه کېښودل. میرویس خان د مخ مینځلو اوبه ترې وغوښتې. خو سړی په پټه خوله له خونې ووت. یوه اونۍ په همدې کوټه کې تېره کړه. یوازې اوداسه ته به د باندې ایستل کېده. په 8م سهار 2 پوځیان راغلل. سره کوټونه یې اغوستي ول. میرویس خان ته یوازې د کوټونو پر سر 2 شنې پټې نوې ښکاره شوې. میرویس خان د باندې ووت. کلا لویه وه. له زیر زمینۍ چیغې راتلې. یوه سرپټې بګۍ راغله. میرویس خان پکې کېناست. د بګۍ دواړو غاړو ته وړې کړکۍ پرې وې. 2 عسکرو د کلا لرګینه دروازه خلاصه کړه. ښارو ګڼ خلک ګرځېدل. پاو وخت وغوت. بګۍ بالاحصار ته وخته. بالاحصار پر یوه ټیټه غونډۍ جوړ و. هسک ډبرین دیوالونه یې لرل. په عمومي لرګینه لویه دروازه یې د 2 تورو او 1 زمري انځورونه رسامي شوي وو. میرویس خان د بالاحصار په منځ کې له بګۍ ښکته شو. غولی پر هوارو ډبرو فرش و. میرویس خان پوه شو چې د بالاحصار دیوالونه پلن جوړ شوي دي. د دیوالونو پر سر عسکر ګرځېدل. ځای ځای به توپونه ولاړ وو. یو ناڅاپه ډز شو. میرویس خان په بیړه کیڼ لوري ته وکتل. کتار ولاړو عسکرو د نښې ویشتلو تمرین کاوه. په ونه لوړ پوځي راغی. میرویس خان یې په اشاره پوه کړ چې په ده پسې روان شي.
ګڼې ودانۍ وي. یو ځای تورې تېرېدلې، بل ځای څو کسانو کړۍ او زنځیرونه جوړول، بل ځای یو لوی ګودام ته ډکې بوجۍ وروړل کېدې. ټول بالاحصار له عسکرو ډک و. میرویس خان پر زینو وخوت. په ونه لوړ پوځي دروازه خلاصه کړه. کوټه ښکلې وه. دیوالونه یې سپین ول. پر کړکیو وریښمینې پردې راځړېدلې. میرویس خان پر یوه څوکۍ کېناست. شاوخوا یې وکتل. د ښکلي میز پر سر د صفوي حکومت د حدودو نقشه پرته وه. دروازه خلاصه شوه. یو ډنګر سړی راغی. سور نوی کوټې پر تن و. پر ټټرې 4 شنې پټې پرتې وې. سړي میرویس خان ته لاس ورکړ. وی ویل: زه د شاهي ماڼۍ د ګارد مشر مینباشي علي خان یم. میرویس خان د مینباشي په معنا پوهېده. په صفوي حکومت کې مینباشي د 1000 کسانو مشر ته ویل کېده. علي خان پر څوکۍ کېناست. په وره کې ولاړ پوځي ته یې د چایو د راوړلو امر وکړ. د میز پر سر واړه کاغذونه یې ورټول کړل. میرویس خان ته یې وکتل. وی ویل: میرویس خانه، تا تل له موږ سره مرسته کړې. پاچا هم خبر دی. خو علي خان د دروازې په خلاصېدو غلی شو. یو عسکر راغی. پتنوس یې پر میز کېښود او د باندې ووت. علي خان میرویس خان ته اشاره وکړه. میرویس خان له تورو چایو ډکه پیاله واخیسته. علي خان خپله خبره بشپړه کړه. خو له تا مو د صفوي حکومت پر وړاندې د خیانت تمه نه لرله. میرویس خان وویل: زه اوس هم پاچا ته صادق یم. علي خان ګیلاس ورپورته کړ. وی ویل: خو د ګرګین خان لیک بل څه وایي. پاچا ته یې لیکلي دي چې تاسې د کندهار له جنګي کلا وسلې ایستلې او د صفوي حکومت پر ضد مو بغاوت کاوه. میرویس خان وویل: ښاغلي ګرګین ته احترام لرم، خو دا خبره یې د منلو نه ده. هغه داسې کوم ثبوت نه لري چې ما خاین معرفي کړي. علي خان په خبره کې ورولوید. لنډه به یې درته ووایم. دا د صفوي پاچا شاه حسین حکم دی. متاسفه یم، تاسې نور له بالاحصاره نشئ وتلی. ګرګین پاچا ته لیکلی چې که میرویس خان بیرته کندهار ته راشي نو صفوي حکومت ته لوی ستونزې جوړوي. قدرمن اوریدونکو، دا و د نیکه ناول 9مه برخه. تر اتمې برخې سعید جواد او احسان الله ځلاند ته اجازه ورکړئ. رب مو مل ښه وختونه ولرئ.